مور ده په کور کې چې کور ته لاړې خپل ښځه که ښځه لرې د ښځې مخ ته دې وګوره که در باندې ګرانه یي زه هم همداسې یوه ښځه په کور کې او تورسارې لرم خپل کور ته دې لاړ شه مزه دا مولې قاطع که دا مولې قاطع که دا مولې قاطع که خپله لاړه خپلې خور ته دې وګوره همداسې یوه خور زه تورسارې په کور کې لرم نو څومره دی چې هغه ته لورېږي ما ته کنځلې وکړه زه به یې بېرته تا ته بیا وکړم نه په ټول ژوند به درته د خور او مور کنځلې ونه کړم ګوره اوس دې 3 ورته کنځلې وکړې او لعنت په هغه چا باندې وایم چې ما ته وایي ته دې خلکو ته کنځلې کوې ما کله کنځلې کړي دي یو ورځ ما ته راوښیي دوی هره ورځ په هر لایف کې بلان هغه د ما خور او مور ته کنځلې کوي د ما سپین سرې مور اکثر په جاینماز ولاړې دا بېناموسان کنځلې راته کوي دې کې د ما د مور څه قصور ده زه من حیث یو افغان دا خپل مسؤلیت بولم چې د دوی له جرمونو نه پرده پورته کړم من حیث یو افغان دا خپل فرض بولم نه مې پرېږدي څوک دغلته په شخصي کې هر یو زنګ راته وایي چې راسه راسه د دردېدلو افغانانو د اواز لاسپیکر مې ځان نه جوړ کړی ده د خور او مور کنځلې راته کوي او تاسو بیا هم راته وایي دوی سره نرم ځه زه څنګه نرم لاړ سم چې هغه سپین سرې مور مې چې تسبیح په لاس په جای نماز ولاړه وي دوی کنځلې کوي زه هغې ته راډې راډې ګورم ولې د انسانیت پیژنئ اخلاق پیژنئ کارمونې نه یاستئ خپل مور ته یو ورته په دې مخامخ وګورئ چې په تا مور څومره ګرانه ده په تا دې خپله ښځه او خور څومره ګرانه ده ورشه دغلته په دې اسټرالیا کې یو سپی اوسېده د فاروق منګل په نامه باندې ملحدو قسم په ذات د خدای ما ته به ټلیفونونه کوی د ښځې ویډیوګانې دي د ما سره صوتي کلیپونه دي تر اوسه ما چاته نه دي ښودلي خدای او رسول ته یې کنځلې وکړلې ما په چا نه دي اورېدلي د ده د څنګ ملګرو په میډیا باندې نشر کړل ما دومره ورته وویلې ما ورته ویل د تا د ښځې عکسونه دي ما سره په دنیا باندې اور بل که په همدې میډیا کې مې ورته وویلې لیکن قسم مې د الله په ذاتي که هغه عکسونه تر اوسه په کور کې د ما چا لیدلي غیر له ما نه دومره م نه یم بېغیرته چې د یو چا عزت سره لوبې وکړم لیکن همدغه فاروق منګل به روزانه ما ته ویل د ښځې ویډیوګانې دي وایي را سره مال سبحان الله د ما ښځه د تا ښځه نه ده دا مې د دې په خاطر ورسره وکړه چې زه ورته وښیم چې ته خو دروغ وایه خو لیکن زه په حقیقت کې درته ثابتولی سم تازه که زاړه عکسونه یې غواړې ورته ومې لږل مال واخله زویه خو لیکن غیر له ما نه او غیر له الله نه چې ما دا عکسونه بل چا ما نه دي لیدلي ما په موبایل کې خپل کوډ ورکړی چې د ما ورور یې حتی ونه ګوري تاسو بېناموسان راشئ دلته ډزه ډزه دا بیا راغی قربان دې شم اوس ما تا ته کنځلې وکړلې ولې دې کنځلې راته وکړې څه ګناه کړی و د ما مور د ما خور او دا به بیا کټ کوئ او دا به بیا غټ انجینر صاحب د پښتون راویښ شه خوځښت په نوم ته وګوره پښتون راویښ شه خوځښت د خور او مور کنځلې نه دا تنه چې ما ته په لایف کې شپږو کسانو ته د رهبرۍ شورا او د قطر غړو ته تاسو وایي ښځه خور او مور دا دوی کټ کړي دي بیا په دې پښتونه راویښ شه خوځښت کې پښتنو ته دا کنځلې کوي لته خور کنځلې دې ولې وکړلې کنځلې دې ولې وکړلې کنځلې دې ولې وکړلې درته ډک درځوایم چې تو په کنټرول ښایې چې ته په لاس راشې نو خو چې په لاس راغی دا سر مې ترېنه پرې کړه نو خو چې په لاس درشم داسې خو ډېر ارمانجن دي چې زه به په لاس ورځم نو د کنځلو حق خو دې نشته مړ مې که په ته داسې ګوره چې څومره مرمۍ در سره وي په دې سینه یې راته تش کړه دا سر مې له وجود نه تنه مې دا سر مې له دې وجوده پرې کړه سپیو ته یې واچوه تیزاب پې باندې وشینده ټانګ را باندې وخېزوه کنځلو حق خو دې نشته را سره که نه اندام مې که چې هره بېعزتي مې ته کوې ګوره شهید مې که کمیس او پرتوګ رانه وباسه بربند مې که خو کنځلې خو مه کوه که نه کړي مو دي خو قسم مې دې په خدای دا هر څه وینم او همداسې به را سره کوئ د الله په ذات مې د قسم وي که له دې مبارزې نه مې واړوئ چې ټوټه مې کوي پاس له شهادته مې کمیس او پرتوګ وباسئ بربند مې میډیا ته وښیئ والله په بالله که له خپل دریځه تېر شم
قسم مې د الله په ذاتي چې بچي مې تر مخ حلال کړئ دومره مې زړه کې دردونه راچولي دي که تاسو زه له دې خپل مسیره تېر کړلم مرګ زه په خپلو سترګو ګورم نن وي که سبا وي خو لیکن ډار نه لرم هېڅ نه ډارېږم لاس مو خلاص توره مو تېره چې هر څه کولی شي هر څومره بېعزتي مې کولی شي ویې کوئ مه کوئ کوشش د دې مه کوئ سالم بحث وکئ که مازغه مې درته په بله واوښته بیا هم ګوره خرابومه مه کوه کنځلې مه کوه د افغان نوم در پورې ده سوال جواب وکړه پوښتنه وکړه جواب سره ووایي که تا ته سټډیو کې راځي کې چې زه سره دوه خبرې وکړم دی کې رښتا ځوان وي نر وي چې خبرې سره وکړو سوال جواب سره وکړو حق باطل معلوم سي حق باطل معلوم سي ورو کوم یو را سره سوال جواب کوئ زی مهرباني وکړئ مهرباني وکړه وایه سوال جواب زه سره کوم وایه څه وایه سره وغږېږو ښه انجینر صاحب څه را سره کوي سوال او جواب خو د انجینر صاحب نه درته وایم پوه شو ځکه چې ډېره بده خبر ده او ځکه تا ته که یو سړی د انجینر په څه انجینر باید هېڅوک هم درته انجینران خو ډېر ښه خلک یې پوه شي خو نه پوهېږم ته به له کومې پوهنځۍ فارغ شوې خو په هر حال خپل بچیان دې په ارام او هغه باندې ژوند کوي غوږ ونیسه غوږ ونیسه غوږ ونیسه غوږ ونیسه ته خو رښتا غوایې دا کوز کې دا خواچه غوایې د مالک دا انسان دی ولې ولا دا غوایې دا خو حیوان دی خبر نه پوهېږي ته ورته یو سوال وکړې لګیا ته انجینر یې او ته کومې پوهنځۍ نه فارغ شوی ته خو رښتا سک شوی نه بترې ته خو له تخورې خدای دې خوار نه کړي بیا عقله هغه بل ورور ډاکټر انجینر صاحب محترم مسکین افغان مهرباني وکړه وروره مایک دې خلاص کړه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله مهرباني وکړه تاسو ته سلامونه تاسو نه زه دوې پوښتنې کوم یوه اول دا پوښتنه ده چې تاسو وایي چې په افغانستان کې خلیج امریکایانو سره جهاد روا دی پرونه بل په شاشګاو کې طالبانو په خپل امریکایانو ته امنیت نیولی و او په میډیا کې عکسونه هم راغلي وو او بله دغه چې موبین خان مخکې ډېر جذبه کېدو اوس ډېر نه جذبه کېږي چې نه پوهېږم چې د جذبولو سره یې څنګه خبره وه چې باید د جذبه شي ورته د جذبې په وخت کې دی کونه خولي کېږي که د نه خولي کېږي د کونه دی صحیح خبره ده تا ویلې ما خور و مور ته زیاړې مه کوه تا ویلې خور و مور ته مې زیاړې مه کوه او داسې دې واسې د خور و مور ته دې زیاړې نه کوو تا ته یې کوو زه دې ورور نه یو پوښتنه کوم د دغه جواب راکړه مایک خلاص که وروره یو نه چې درېو نه چې یو لاړ شي څو پاتې کېږي دا مایک درېو نه چې یو لاړ شي څو پاتې کېږي زه اول د تا علم دې وګورم بیا زه بالکل جواب در کوم درېو نه چې یو لاړ شي څو پاتې کېږي اتا چې په هغه کې بر بچو الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله د الله نه دومره شکرګزار یم چې هغه څوک چې زه ټکوم د ابد لپاره به د هډوکو درد ورک نه شي هغه څوک چې ما له سوشل میډیا نه ورک کړي دي د ابد لپاره به بیا میډیا ته رانسي الحمدلله راج مې ده در باندې هېڅ قصه کې مم نه یم سک شویانو لاس مو خلاص توره مو ازاده چې هر څه کولی شئ ناموس کنځلې کوئ د خور کوئ د مور کوئ ګیرم کړلم ټوټې ټوټې مې کړي ومې هر څه چې له لاسه کېږي خو هغه ځایونه ما ته معلوم دي چې زه فشار ورکوم د سی آی ای مزدوران د بلیک واټر جاسوسان سکشویان د غرب تالیسټي د غرب سپي دې واوري په بالله که مې له خپل دریځه واړوئ داسې پوخ دریځ مې ده ډېر لته خور سپي مې کته او پورته کړي دي ډېر زیات دومره مې ځغلولي دي ټوله ورځ کنځلې بد رات دغه ده وګورئ د دې عکسونه واخلئ څومره ښایسته سوال یې وکړه درېو نه چې یو لاړ شي څو پاتې کېږي درېو نه چې یو لاړ شي څو پاتې کېږي جواب راکړه درېو نه چې یو لاړ شي څو پاتې کېږي بچیه زم په مرض پوهېږم
د هر مرض لپاره ما سره کپسول ده په دې خوله کې درته اکدم ټرت ولاکه وکړئ پوه شوې راشه امریکایان وځي څه وایه موضوع ده ودرېږه زویه ودرېږه جنرال صاحب دا جاتره صبر وکړه جاتره پیدا شوي دي هغه لتخور سپی څه شو لتخور سپی راواخلئ ګلپیر ته ګوره څنګه ښه سپی مې ساتلی ده ډاکټر صاحب څنګه سپی مې ساتلی خپل نوم لیکلي لتخور سپی څنګه سپی مې ساتلی دا مانه چې لاندې ته وګوره ډاکټر صاحب قسم په خدای 9 کاله کېږي وچه ښځه ده ښه 9 کاله کېږي وچه ښځه ده هم لیده دغه د دوی حالت ده وچه ښځه ده والله که خپل ښځې ته نږدې کېدلی سي په ایمان یې ووایه په ایمان یې ووایه کم ده 9 کاله د واده کېږي بچي یې نسته الحمدلله